مغز څېړونکي وایي یوازیتوب د مرګ ګواښ زیاتوي. د یوه څېړونکي موندنې ښیي چې یوازیتوب ډېر ګواښونکی دی او د ټولنیزې انزوا سره توپیر کوي. د نوموړي په وینا د یوازې ژوند کولو سره د یوازیتوب حس هم پیاوړی کیږي. د آلمان ښار د تدریسي کلینیک د رواني برخې رئیس د یو خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې یوازیتوب کیدای شي وژونکی تمام شي. د نوموړي په وینا یوازیتوب له ټولنیزې انزوا او ګوښتوب سره توپیر لري او انسان کولی شي حتی په ډله کې ځان یوازې احساس کړي. د دغه کارپوه په وینا کله چې یوازیتوب په دوامداره اسټرس بدل شي د روغتیا لپاره ډیر ګواښونکی تمامیږي. د نوموړي په وینا د ډیرو مزمنو اروایي او جسمي ناروغیو لامل اسټرس دی. دا کارپوه وایي چې ممکن قلبي حمله، مغزي سکته او یا هم ژور خفګان د یوازیتوب ریښه ولري. حتی یوې څېړنې په 2019 کال کې ثابته کړه چې یوازیتوب ساري ناروغي دي. معنا دا چې کوم خلک یا ملګري مو چې د یوازیتوب څخه ځورېږي دا احتمال شته چې په خپله هم د یوازیتوب په احساس اخته شي. د یوازیتوب سرایت په نږدې ځایونو کې لکه هغوی چې یو کور کې وي ډېر اغېزمن کیږي. نوموړي زیاته کړې چې د جلا ژوند کولو طریقه دا ستونزه نور هم زیاتوي. د نوموړي په وینا ورځ په ورځ زیات کسان دغه ستونزې سره مخ کیږي او عمر پکې رول نه لري او زیاتره ځوانې مېرمنې ناروغه کیږي. ماشومان هم د یوازیتوب د ګواښ او اغېز څخه خوندي نه دي. د مغز د دغه څېړونکي په وینا د کورونا وبا او پرلپسې کوربندیو د یوازیتوب احساس څو چنده زیات کړی دی.